نو اوس نیک اعمال څه شی دي؟ یو مسلمان وایي چې زه نیک اعمال کوم. هر کله چې نیک اعمال دومره درجه لري، عزت په الله جل جلاله ورکوي، شان ول په ذکر جګوي. همدغه رنګې انبیاو دا تمنا کړې ده چې په دغه سب کې موږ نه وځو. نو نیک اعمال څه شی دي؟ آیا دا به ډېر سخت وي؟ دا به هر سړی نشي کولی؟ نه، دا ډېر اسان دي. نیک اعمال همدغه ته ویلی شي. هر یو نیک عمل، یو مسلمان سره ښېګړه کول دا نیک عمل دی. یو مسلمان دی هغه یو څه شی نشي راجګولی، یو ګاډی ورسره دی یا هغې سره بل یو اس دی، خر دی وغیره، په هغې باندې دی، هغه ته یو شی ورکه راجګولی نشي. دا نیک عمل دی. په لاره باندې یو غنه پرته ده، هغه جګه که، دا نیک عمل دی عزتمندو. همدغه رنګې د یو مسلمان نه هغه ته بده خبره نه رسول، کنځلې نه کول، دا خپله بده ژبه بندول، دا نیک عمل دی عزتمندو. تسبیحات اذکار ویل دا نیک اعمال دی. حج کول نیک اعمال دی. همدغه رنګې جهادونه کول، زکاتونه ورکول، صله رحمي پالل دا نیک اعمال دی. موږ څنګه په صله رحمۍ کې عزتمندو موږ ډېر پس پاتې، خاص کر زمونږ علاقې ملکونه چې کوم دي په دې باب کې مونږ ډېر پس پاتې عزتمندو. هر یو سړی، هر ګاونډي د بل ګاونډي نه هغه سر ټکوي، هر یو ګاونډي د بل ګاونډي نه هغه سر ټکوي. او حال دا دی چې موږ ته زمونږ اسلام هغه دا تربیت را کړی دی، موږ ته زمونږ نبی دا تربیت را کړی دی چې تا کور کې اوس شی پوخ کو ګاونډي ته رسوه، هغه ته به هم ورکوې. لیکن موږ نن سبا دې درجې ته رسېدلي چې یو مسلمان وی ګاونډي وی چې ستا د هغه تلکارۍ د نونګونې نه هم زه تېر ناست یم، لیکن ستا ضرر نه ما وساته. دې حد ته رسېدلی عزتمندو. دا څومره موږ لرې تلي. نیک اعمال څه کوي، لیکن داسې بدبختۍ ته موږ رسېدلي. همدغه رنګې مور او پلار سره احسان کول دا نیک عمل دی عزتمندو. باید چې دا ټول کارونه په دې کې موږ برخه والو.